بس پوه شما چې اوس مونږ سره ایسارېدل نه غواړي، مونږ سره ایسارېدل نه غواړي. د الله حبیب چې کله دا ټکې وکړو اللهم الرفیق الاعلی، بی فرمایي سترګې مبارکې کلاو پاتې شوې، لاس لاندې لاړو او دغه ټیم زما په کمره کې خوشبویي شروع شوه، یو ناشنا خوشبو راله، ځکه د الله د حبیب بدن مبارک خوشبودار، خوله مبارکه خوشبوداره، نو د الله حبیب روح مبارکم خوشبوداره. دلتا کور والاو باندې غم راغی، دلتا جڑا شروع شوا چې د الله حبیب داری فانی نه لاړو. بی بی فرمائی عقل میں کار پریخو، پکار دے چه ناستوے، نوی مزغو میں کار پریخو، غم پا مخکڑما، نو دا اللہ پیغمبر بانے میں سادر واچولو، او کمری نووتم او کمری لمی کنڈ واچولا، او دا اللہ حبیب میں پریخو، او لاړم او نور بی بیانو سر پا جڑا سر شما. د دې جړه आवाज جمعات ته لاړو، مسجد نبوي ته، هلته صحابو ته پته ولګېده چې د الله حبیب دنیا ته خیر آباد ویلو، او د فاطمې فریاد رالو چې یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه یا بتاہ الى جبریل ننعاہ. آئی بابا لاڑی جنت علا نعمتنو تا منگا دے خواری دنیا کی پریخو، اے جبریلا نما خود جڑا سوک نشتا تا تگیلکو ما سہر ما خام بچ چال دنیا لرات لینو آغا خم دنیا نلاڑو. دل د جماعت کی خلق جاڑی، التا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کرالو، آوازیوں کو کچھاویلی چھ دا اللہ پیغمبر وفات دے، نو لاس پیبت نکٹ کما اوبے وجنما، دا اللہ ملاقات لطلے لکا موسیٰ علیہ السلام چھ دا اللہ ملاقات لطلے لے او دیر ضرب راشی. اگر تورا را باہر کو ممبر سر مسجد نبوی سر ادرے دو، صحابہ حریان دی، عثمان رضی اللہ عنہ جب کار پری خودو، علی سیبم یو خواہ کی ناستو، خلقو نجدا شو. سالم رضی اللہ عنہ دے حال تمی چو قتل، ظلم پا اسبان اخپوارو لولاڑو ما مقام سنہتا، صدیق اکبر پس لارما او زما د سینینا د جڑا آواز روزی. صدیق اکبر چی زولی دمانو آغا پا ما بانے پیشو مانے سورلی واغشتو پا منڈا منڈا مدینی ترالو، او چی مدینی ترالو دارک دا اللہ پیغمبر کمرے تلاڑو، او دا اللہ پیغمبر بانے او صادر پرود دے، آغا صادری داغ دا سر مبارک نوچت کو، او دا اللہ دا پیغمبر تندیخ کل کو، اور دا سیو قتل وی طبتا حیاً و میتا. اے دا اللہ حبیبا چی پا جوان بانی سمرا خیستوی، نو پس دا مرگ داغین لا خیستشوی. او بیا ورطوی لا یجمع اللہ علیک الموتتین. اے دا اللہ حبیبا پتاب اللہ دو مرگنا نیوزے کئی بس دقا مرگ دیتا ہو سکلو. بیائے پہ صادر واچولو او جماعت ترالو، چاندے والے ہو بس پاس جماعت ترالو. عمر رضی اللہ عنہ تو عمر آکینا خو عمر دا چاناوری، ممبر خو عمر رضی اللہ عنہ نیولے رے.
نو ابو بکر رضی اللہ عنہ لاړو د جماعت بل ګټ تا خلکو ته وی را جوخ شي وی ایها الناس ان الله تعالى امر محمدا وابقاه حتى اقام دين الله واظهر امر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله وإن كتاب الله بين أظهرنا فيه النور والشفاء. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ گدا خطبر اے خلق اللہ خپل پیغمبر لا عمر ورکڑیو تردی چاغد دین خدمتو کو جہادونو کل دین و رسولو قرآن مون لشتکنا دین خو مون لمخی لپرود دے او بیاو فرمائل من کانا منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا. اے خلقو واورے گورا چاچے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کولو نواوری ان محمدا قد ماتا دا اللہ حبیب دنیا نلاڑو قد روڑے دے علماء پی پوئیگی قد ماتا تحقیق سرا وفات دے خلق کوئی نجی انبیاء نو وفات کیگی صرف پرد کیگی دو دنیا نا ابو بکر صدیق وی انا محمدن قد ماتا. فاطمہ رضی اللہ عنہ وی ان ابی قد ماتا زما بابا وفات شوے دے. صدیق اکبر وی ماتا صحابوی وفات دے و دے وی نجی پردے کڑے دا. الانبیاء لا یموتون بل ینقلون من دار الفناء الى دار البقاء. یو مولا کتاب کی لکلی دی فتاوی وی انبیاء بانے مرگ نرازی بس دی دنیا نا بل جہان تلاش. عجیب خبر قد ماتا اللہ ورطوئی انکا میتن پتا صبح مرگ ضرور رازی. او دا خلق بمریم مرگ نا غصوخ لاسے دے نشی بہرحال. او بیاید قرآن آیتون او ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموتو. او چاچی دا اللہ عبادت کولو نو اللہ جوندے رے پاغ مرگ نرازی. او بیاد آیاتون ویلی وما محمد الا رسول محمد مصطفیٰ الہ ندے چپد دی مرگ نرازی دا خود اللہ پیغمبر دے قد خلت من قبله الرسل دنا مخینو رسولان تیر دی افا اماتا او قتلا انقلبتم على آقابکم. بس کدے وفات شو پخپل مرد یاد چادلہ سنو دین با پرے دے. عمر رضی اللہ عنہ وی رحم اللہ علی اخی ابا بکر وی اللہ دے زما پرور ابو بکر بانے رحمو کی. اے چکل ابو بکر رضی اللہ عنہ دایتنو ویلے نو عمر رضی اللہ عنہ خپے پر اپی بانشوی خپے دا سی رپی دی او دا لاس نے تور پریوتو کی ناستو وی ماویک دایتنو اسرا للا. اللہ واللہ اے اگا عمر چی قرآن حدیث کی رازی اشدهم فی امر اللہ عمر یہ دیر سخت دے دا اللہ پو دین کی اگا سخت زڑ والا زڑ نرم دے برداشت نشی کولے. او اگا ارحم امتی بی امتی ابو بکر اگا نرم زڑ والا زڑ دا غرغن تے سخت او ادرے. اللہ واللہ. بس دادا انس رضی اللہ عنہ خبر ادر تکو. انس رضی اللہ عنہ وی زما پا جون کی دو ورز ڈیری تاریخی یو دا اللہ پیغمبر چکل مدینی پا بزمکہ بانے قدم کیو اضاء منها کل شے ار یو شے لکا دنور پڑا کیلو کا تاریخی ورز
او دویم چې د الله حبیب دی دنیا نه لاړو اظلم منها، هر یو شی تورې تورې تیارې. انشاءالله را روانه جمعه کې به د دې ځینه شروع کوو. د الله د حبیب د کفن، د هغې غسل، د هغې قبر او لحد، د هغې جنازه، په دې به انشاءالله بیا را روانه جمعه کې تفصیل کوو. الله دې موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. آخر